بسم الله الرحمن الرحیم ودت طائفة غواړي وډله من اهل الكتاب د کتابنا لو يدلونکم کاچ گمراه کړی دوی تاسو لرا وما يدلون او نش گمراه کولی هغوی الا انفسهم مگر ځانونه خپل وما يشعرون او دوی نه پوهیږي یا اهل الكتاب یا اهل کتاب لم تکفرون ولکفر کوي تاسو بیاات الله پایتونو د الله باندې وانتم تشهدون او حالانکه تاسو گواهانی په دې خبره چې آیاتونه د الله حق دي یا اهل الكتاب یا اهل کتاب لم تلبسون الحق ولګډوډوي تاسو حق بالباطل د باطل سره وتكتمون الحق اول پټوي تاسو حق وانتم تعلمون او حال دا دی چې تاسو پوهیږئ وقالت طائفه او ویلي ویډلې من اهل الكتاب د اهل کتابنا اهل کتاب خپل ملګرو ته ویلي چې ایمان ښکار کړي امینو بالذي پاغه کتاب منزل چې نازل کړی شوی دی علی الذین پاغه کسانو امنو چې ایمان راوړی دی وجه النهار پاول سر د ورځ کې وکفر او انکار ترنه وکړي اخره په اخر د ورځ کې دا د سید دې د پاره چلولا چې مؤمنان په شک کې واچي لعلهم دې د پاره چې دوی د مؤمنان يرجعون واپس د اسلام نه ولا تؤمنوا او ممنئ خبر د هیچا اهل کتابو دا خبر هم کولا الا لمن تبع دینکم مگر دا غچا منئ چې تابعداري کوي د دین ستاسو قل ورته وایه په جواب کې پیغمبره ان الهدى چې بشکا صحیح هدایت هو د الله هدایت د الله دی ایوتا حد مسلمه د د پاره چې ورنکړي شي بل چاته په شان د هغه څه اوتی تم چې درکړي شوی دی تاسو ته او یحاجوکم یا چې دوی غالب نشي په تاسو عند ربکم پنځ درب تاسو قلور ته وایا ان الفضل بشکا فضل بيد الله پلاس د الله کې دی یوتیه ورکوي مې یشاء هغه چاته چې غواړي والله رب العالمین واسع فراخي والا علیم خپوه دی یختص خاص کوي برحمته په خپل رحمت سره من یشاء څوک چې غواړي والله ذو الفضل العظیم خاوند لوی فضل دی